جنت افغانستان د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په تیره اونۍ کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په حضور کې د سوداګرۍ او پانګونې او د صنعت او معدن خونو ترمنځ د 1415 کال د اسد میاشتې په 28مه نیټه د حکومت د اطلاعات او رسنیو مرکز کې د ګډ سهامي شرکت د جوړېدو تفاهمنامه لاسلیک شوه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د هیواد د اقتصادي ودې د پیاوړتیا لپاره د حکومت ترڅنګ د خصوصي سکتور رول مهم وباله او ویل خصوصي سکتور کولای شي د تولید په زیاتوالي د کارموندنې په رامنځته کولو د صادراتو په پراختیا او د لویو پروژو په تمویل کې اساسي ونډه واخلي. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د زیربنایي پروژو د تمویل په برخه کې د سهامي شرکتونو جوړېدل خورا مهم وبلل او ویل د سهامي شرکت له لارې کولی سو د ګډو سوداګرو، صنعتکارانو او پانګوالو پانګې په یوه منظم، قانوني او شفاف چوکاټ کې سره راټولې کړو او د هغو له مجموعي ظرفیت څخه د لویو پروژو د تمویل لپاره استفاده وکړو. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د اسد میاشتې په 28مه نیټه په دفاع وزارت کې له انګریزي ښکېلاک څخه د هیواد د ازادۍ اخیستو د 109 کلیزې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې هیوادوالو ته د خپلواکۍ د بیرته اخیستو مبارکي وویله. محترم ملا صاحب د خپلواکۍ ساتلو لپاره د دیني او ملي ارزښتونو پر ساتنې، اتحاد او د وخت مطابق د عصري زده کړو، ټیکنالوژۍ او عصري وسایلو پر ترلاسه کولو ټینګار وکړ. د افغانستان اسلامي امارت په حاکمیت سره به اوس ټول د خپلواکۍ په ارزښت له بل هر وخت ښه پوهېدلي وي چې خاوره او ملت د یو بل غربي او مغرور ځواک له 20 کلن اشغال څخه خلاص او ویاړلو افغانانو ته یې یو ځل بیا د ازادۍ او افغاني غرور ژوند ورنصیب کړ. اوس مو نه ملت اسیر دی، نه مو سیاسي او اقتصادي برخلیک بل څوک ټاکلی شي، نه مو ارادي تمامیت ته خطر متوجه دی، نه مو مال او ناموس ته په بده سترګه کتل کیږي او نه د بل چا په اشارو پریکړې کوو. لله الحمد د خپلواکۍ برکت دی چې دا ټول لوی او اساسي ارزښتونه مو په بشپړه توګه خوندي دي. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند پر ټولو ورانکارو او شریرو عناصرو غږ وکړ چې د نورو په لمسون له بېځایه تخریب څخه لاس واخلي. زه له دې ځایه په ورانکارو او شریرو عناصرو هم غږ کوم چې د اسلامي نظام او ملت ترڅنګ ودرېږي، کړېدلي افغانان ارام ته پرېږدي، د نورو په لمسون له بېځایه تخریب څخه لاس واخلي، کورنیو جګړو ته لمن دې نه وهي. پخوا چې څوک په کورنیو جګړو کې ښکېل و، اوس ملت ته مخ نه لري او تر ابدي د افغانستان د تاریخ تورې کرښې ګرځېدلې دي. د افغانستان له ټولو امنیتي ځواکونو څخه ډېره مننه کوم چې د هېواد د امنیت ساتلو لپاره شپه او ورځ هڅه کوي. د نن ورځې امنیت ستاسې د اخلاص او کوششونو پایله ده. محترم ملا صاحب د اسد د 28مې په مناسبت جوړو شوو مراسمو کې د نړۍ پر هغو ځواکونو هم غږ وکړ چې د افغانستان لپاره بد نیتونه لري او ویل چې هغوی باید د لاسوهنې او تقابل پر ځای د اصولو په چوکاټ کې هر اړخیز سیاسي او اقتصادي تعامل ته لار هواره کړي چې په خبره یې دا کار د ټولو په ګټه دی. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال وویل د افغانستان اسلامي امارت د سیمه ییز او نړیوال فعال مشارکت لپاره آماده دی او په دې برخه کې د همکارۍ لپاره واضح تعریفونه لري. د اسد میاشتې په 26مه نیټه د اقتصادي کمیسیون د تخنیکي کمیټې په نوبتي غونډه کې د معیار او کیفیت ادارې 36 معیارونه او 30 د ازمایښت طریقې د تایید وړ وبلل شوې. دغه معیارونه د خوراکي توکو، درملو، ساختماني موادو، کرنیزو محصولاتو، نفتي توکو، چاپیریال ساتنې، کان کیندنې، مخابراتو او الکتریک اړوند دي.